ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون سوار لسم پارا سورة النحل 56 نمبر آیت تے دین مخی آیاتونو کی ذکر شو پا مسئلہ دا توحید باندی دلیل وحیم ذکر شو چا اللہ فرمائی اے انسانانو تاسو حقدار دا بندگی دو منی سی بلکہ انما ہوا الہ واحد بس حقدار دا بندگی صرف او صرف یو دا اللہ ذات تے داغا عبادت او بندگی کوئی سنگا چی حقدار دا بندگیم یو اللہ دے نو یربم سڑے دا یو اللہ نکی بیا دلیل عقلی ذکر شو چی برا چکم نظام دے دا اسمانونو خکتا چکم نظام دے دا زمکی دا دے طولو اختیارمن دا صرف او صرف یو اللہ دے اولہ الدین واسوبا او تابداری هم دا صرف یو دا اللہ لازم دا بیاغی پسی ذکر شو چی بد انسانانو باندی دا سمر نعمتو ندی کاغدن سر تعلق ساتی کاغد مال سر تعلق ساتی کاغد دنیاوی دی و کاغد دینی دی فمن اللہ دا ټول دا چا دا طرف ندی دا اللہ دا طرف ندی بیا اللہ رب العالمین دا دی مشرکانو یو حالت ذکر کو چې دغه مشرکان خلق کله چې په دوی باندې سخت او تکلیف او مصیبت راشي نو الله وی فالیه تجأرون دغه وخت کې دوی صرف ما ته چغې او سوري وخی لیکن کله چې د الله رب العالمین دغه مصیبت او تکلیف لري کی نو اذا فریق منکم بربهم یشرکون نو دغه خلق بیا د الله سره شرک کوي د دغه نسبت بیا غیر الله ته کوي بیا عاقبت او انجام ذکر شو چې الله فرمایي چې دا داسې خلق دی چې ما په دوی کم نعمتونه کړي دي دوی د هغې ناشکري کوي بیا ذکر شو چې فتمتعوا فسوف تعلمون ټیک د دنیا لږ ژوند دی مزې ته واخلئ خو زر دی چې تاسو ته به د خپل عاقبت د انجام پته ولګي دا د تیر شوي درس هغه خلاصه وه اوس دې آیت کې الله رب العالمین د دغه مشرکانو په یو بله باطله عقیده باندې رد ذکر کوي په دې مشرکانو کې قسمه قسم عقیدې وي نو دې آیت کې چې کومه عقیده ذکر کوي دې ته وایي رد فعقیده د شرک فی التحلیل والتحریم چې بعضی سیزونه حلالی لیکن دا مشرکان خلقی په ځان باندې حرام کی الله وی دا مال او دولت دا ما ورکړی دی خلقو ته کاغه فصلونه دی کاغه ساروی دی او کاغه نقد رقم دی الله وی دا ما ورکړی دی خلقو لا او بیام دا خلق را لګي په هغه مالونو کې دوی د غیر الله د پاره نظر نیاز او منښت کوي په دې باندې الله رب العالمین رد ذکر کوي
ویجعلون او مقرر کړي دي دوی لما د هغه چا دپاره لا یعلمون چې نه پوهېږي نصیبا برخه مما د هغې نه رزقناهم چې ورکړي دي موږ دوی ته. الله وایي دې خلکو ته ما قسمه قسم رزق ورکړی. څه مطلب؟ که هغه نقد پیسې دي، که هغه فصلونه دي او که هغه څاروي دي، دا ټول موږ له چا را کړي؟ الله را کړي که نه. الله وی ویجعلون بیا هم دا خلق پکې نصیبا برخې مقرروي د چا دپاره لما لا یعلمون، د هغه چا دپاره چې هغوی نه پوهېږي. دا مشرکان خلق چې د دې باباګانو په نوم باندې نظر نیاز منختې کوي، او دا قبر پرست خلکو چې د یو بابا زیارت لځي نو یاره دا پلانکې شیز مې د هغه په نوم باندې څه منلې نظر منخته مې کړې ده. الله وی لما لا یعلمون، دا دوی چې د چا په نوم باندې نظر نیاز منخته کوي هغوی ته هم دا پته نه لګي چې د زما په نوم باندې نظر نیاز منخته یې کړې ده، ځکه چې هغه خو مړه دي که نه، څه ژوندي خو نه دي، او چې سړی مړ شي بیا د ژوندو د حالت نه خبرېږي. الله وی مال دولت ولا زه ورکم، څاروي ولا ما پیدا کړي، رزق ولا ما ورکړو، بیا هم پکې دا خلک غیر الله دپاره پکې برخې مقرروي. دا خبره یاد ساتئ، د ټولو علماو او د فقهاو په دې خبره اتفاق دی چې نظر د غیر الله دا شرک دی. د الله نه علاوه د بل چا په نوم به سړی نظر نیاز منخته دا نه کوي، او که چا وکړه داسې نو د دغې خوړل دا بیا حرام دی. لکه دا د محرم میاشت ده که نه، نو د محرم په دې میاشت کې د عاشوري په ورځ باندې چې د محرمي بعضې خلکو چاولې پخې دیګونه باندې کړي، څوک لګیی شربتونه تقسیموي، څوک د حلواګانې پخ کړي هغه تقسیموي، د هر چا دپاره پکې بیل بیل د طبیعت شیز پخ کړی، د چا چاولې خوښي، د دې مولیانو امیرانو صاحبانو حلواګانې خوښي هغوی له حلوا تیاره کړي، او څوک د دې شربتونو سره ډېره مینه ساتي. دا خلک دا ولې کوي؟ وایي دا نظر دی د پاره د حسین، د حسین رضی الله تعالی عنه دپاره وایي دا موږ نظر منلی دی، نو د دغې خوړل دا حرام دی، ځکه دا نظر د چا په نوم شو؟ د غیر الله په نوم شو که نه. د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر نیاز منخته کول دا حرام دی، دا شرک دی. د دغې خوړل هم داسې دي، دا حرام دی. د دې وجې نه کله چې یو سړی یو مزار ته یو زیارت له چکر له لاړ شي، اول ته هغه مالګه پرتی که نو دا د بابا خورده ده، دغه مالګې وغیره مه خورئ. دی اصل کې د دغې بابا په نوم باندې نظر منلی. هلته چې کوم لنګر تیار شوی غوښې او که دالې او که هر څه، دا دلته دا خلک پیسې را جمع کوي، دا د بابا په نوم باندې نظر نیاز دی، د دې خوړل دا حرام دی، دا غیر الله دی، دا به سړی نه خوري. ګوره دا دومره سخته خبره ده او دا دومره ناروا کار دی. څوک چې دا کارونه کوي نظر نیاز منخته د پاره د غیر الله، چې الله رب العالمین قسم خوري چې زما د قسمی چې زه به د دې خلکو نه خامخا تپوس کوم. تالله قسم په الله لتسألن خامخا تپوس، لتسألن خامخا تپوس به وکړی شي ستاسو نه اما کنتم تفترون، د هغه څه په باره کې چې تاسو به دروغو قصې جوړولې. الله قسم خوري وایي زه به د دې خلکو نه تپوس کوم، څوک چې دا کارونه کوي چې د الله نه علاوه د بل چا دپاره نظر نیاز منختې کوي. الله وایي تالله قسم په الله لتسألن خامخا تپوس به وکړی شي ستاسو نه اما کنتم تفترون، د هغه څه نه چې تاسو به دروغو قصې جوړولې. دروغو قصې څنګه؟ دا څوک چې په دې قبرونو ډېر مینې، د الله نه یې نه غواړي او د بابا نه یې غواړي او د قبر نه یې غواړي، نو داسې خلکو دوی دا دروغو قصې هم ډېرې مشهورې کړي. وی پلانکی ولی پلانکی بزرگ د 1200 کالو غرقه بیړۍ د سمندر نه راپورته کړې وه، 12 کاله ورکه وه دا بیړۍ، او د سره دومره اتارټي او پاور چې د 12 کاله پس بیړۍ راپورته کړه. او بعضې خلک وایي یاره وایي پلانکي ولي چې کوم دی وایي هغه شهید شوی و،
او بیا ځان سره سر په دې ترخ کې نیولی او په لاره را روانو. او بعضې وایي پخوا داسې بزرګانو چې په دیوال به کېناستل نو دیوال به په منډه که. زمونږ یو استاذ و هغه به ویل ښه ده چې دا سیمټ راله اوس د دیوال نه منډه نه شي ایستی. نو دا قیسې دي د دروغو، دا ټولې باطلې خبرې دي. الله وایي قسم په الله زه به درنه تپوس کوم د دې قیسو په باره کې چې تاسو زما سره شریکان جوړول، دا نعمتونه دله ما درکړي، دا فصلونه دله ما راخېجول، دا څاروي دله ما پیدا کړي، دا مال و دولت ما درکړی او تاسو به پکې د غیر الله دپاره نظر نیاز منښتې کولې. دا ډېر سخت آیت دی. ویجعلون او مقرر کړي دي دوی لما د هغه چا دپاره لا یعلمونه چې نه پوهېږي نصیبا برخه مما د هغې نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته تالله قسم په الله لتسألن خامخا تپوس به وکړی شي ستاسو نه عما کنتم تفترون د هغه څه په باره کې چې تاسو دروغو قیسې جوړولې. ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. دی آیاتونو کی الله رب العالمین د دې مشرکانو په یو بل باطل عقیده باندې رد ذکر کوي او هغه عقیده دا وه چې دې مشرکانو به ملائک هم د الله سره شریکان ګڼل او ویل به چې الملائکه بنات الله، ملائک چې کوم دي دا د الله لونه دي. لونه ملائک به د الله څه ګڼل؟ ویلې دا د الله لورګانې دي، دی لونه دي. او ویل به ویلې دا ملائک ځکه موږ ته په نظر نه راځي نه ښکاري چې دا خو جینکۍ دي که نه، ویلې دا لونه دي، دا د الله لونه دي، نو ځکه زموږ نه پټوي او زموږ نه پرده کوي. ملائک به هم د الله سره شریکان کول. او په مکه کې او د مکې په ګرد و نوا علاقه کې داسې مشرکان پراته و چې د هغوی به دا عقیده وه. هغوی به ویلې ملائک چې کوم دي دا د الله لونه دي، بنات الله. درې قسمه عقیدې به د ملائکو په باره کې ساتلي. یو به ویل دا د الله لونه دي، بل به ویل دا زنانه دي، دریم به دا ویلي چې په سورة النجم کې به راشي چې دوی به ویل چې دا ملائک چې کوم دي دا به الله ته زمونږ په باره کې شفارس هم کوي. دا درې عقیدې به ساتلي. دې آیتونو کې الله رب العالمین په هغې باندې رد ذکر کوي او ډېر عجیبه انداز الله پیش کوي. ویجعلون لله البنات او مقرر کړي دي دوی الله لره لونه، یعنی دا مشرکان وایي چې د الله لونه شته دی او هغه څوک دي؟ هغه ملائکې دي. الله اول جواب کوي لنډ، سبحانه پاکی د الله لره، یعنی الله د هر قسم لور او د زوی نه څه دی؟ پاک دی. مخکې ذکر شو که نه انما هو اله واحد، الله یو دی، هغه سره دویم نشته دی. الله الصمد لم یلد ولم یولد، الله صمد ذات دی، نه د چا نه پیدا دی او نه د ده نه څوک پیدا دی. الله احد ذات دی بس. نو الله وی دا خلق خو ماله ملائک لونه ګڼي، خو سبحانه الله پاک دی. ولهم ما یشتهون او وی دی دوی لرا هغه څه چې دوی خوښوي. الله وی دا مشرکان خلق خو په خپله ځان نه لونه نه خوښوي، ځان نه زامن خوښوي. لکه دې باندې وروستو آیاتونو کې راځي چې د عربو چې کوم مشرکانو کله چې به د هغوی په کور کې به د چا لور پیدا شوه نو د لور په پیدایش په سخت خفګان ښکاره کو. ویل به چې دا لور مې نوی پیدا شوی نو ډېره به ښه وی. الله وی خپله خو ځان دپاره لونه نه خوښوي او ما له لونه ثابتوي. الله وی دا څه جاهلان خلق دي. ویجعلون
او مقرر کړي دي دوی لله البنات الله لره لونا سبحانه پاک دی الله تعالی د هر قسم زامنو د لونونا ولهم ما یشتهون او دی دوی لره هغه څه چې دوی خوښوي واذا بشر احدهم بالانثى او هر کله چې زیره ورکړي شي یو تند دوی ته بالانثى په جینۍ باندې ظل وجهه نشی مخدد مسودن تکتور وهو کظیم او د غصې نه ډکی د عربو چې کوم مشرکانو نو د آیاتونو کې الله د هغوی هغه حالت ذکر کړي هغوی به د دې لوڼو نه ډېر زیات کو دا زنانه نه دی زنانه ذاتو دې سره د هغه وخت نه دا ظلم زیاتی ګورې را روان دی د جاهلیت د زمانې نه په زنانه په ښځه باندې ډېر ظلم به کېدو او دا ظلم اوس هم شته په دې معاشره کې نو الله وایي د داسې خلکو په کورونو کې چې به کله لور پیدا شوه انسا جینۍ نو چې څنګه به بشرا دته زیری ورکړی شو چې یاره لور دې پیدا شوه نو د دې لور نه به دومره نفرت کوو چې ظل وجهه شوبه د ده دا مخ مسودن تکتور د ډیر د لور د نفرت د وجې نه او د خجالت د وجې نه به دا مخ څه شو د غم د وجې نه به مخ تک تور شو چې یاره دا زیری ما ته نه وی راکړی نو ډېر وخت او وهو کظیم دی به د غصې نه داسې ډک شو غصه به ورله او چې کله به د دغه خلکو په کور کې الک پیدا شو زوی نو فی الحال سمدس به خلکو ته زیری ورکول چې یاره زما خو بچی پیدا شوی او ډمتوب به وربانې هم کو دا ډمانوي جړاګان به را جمع کړل او ډولکې او باجې به را وغوښتلې او میدان به وربانې ګرمو په زوی خو به خوشحالي کوله او په لور باندې به دومره لوی خفګان ښکاره کو او نور به څه کول که یو کس به دله رالی چې یاره دله زه مبارکي ورکم چې یاره د خو لور پیدا شوې ده نو الله وی یتوارا من القوم ځان به پټو د خلکو نه د کور نه به وله بار بیا نه راوته ځکه به نه راوته چې په لور خو به دی خفه و که نه چې ولې مې لور شوې نو یتوارا من القوم ځان به پټو د قوم نه ولې به ځان پټو من سوء د وجه د ناکاره ما هغه بشر به چې دته په زیری ورکړی شوی دا د لور دا زیری دا به د ډېر ناکاره عمل ګڼو نو چې څوک به وله رالی دروازه به ورته وښله چې کاکا راوځه د لور مبارکۍ له دې راغلی نو یتواره ده به ځان پټ کو یعنې دا به ورته د یو شرم کار ښکاره کېده چې اوس به دې ما ته وایي چې لور دی مبارک شه الله مزید ذکر کوي وی بیا به دی په دې کور کې ناس و بهر خو به چاله نه راوته نو سوچ به کو چې اوس دې لور سره څه چلو کوم نو الله وی ایمسکه علی هون یا به وساتله د ځان سره خو سره د ذلت نه یا به دا لور به ژوندی پرېښودله خو دا لور به په دې کور کې اوسېدله خو ډېر د ذلیلتوب ژوند به یې تېرو د زوی چې به د کوم حق ادا کو د پلار او مور نو د دې لور به هغه شان نه ادا کو ډېر په سپک نظر به ورته کتل او یا به څه چلو کو ام یدسه فی التراب یا به ژوندی خښه کړه په خاورو کې دومره د جاهلیت زمانه وه په دې لور باندې به دومره لوی خفګان ښکاره کو ننم زمونږ او ستاسو په معاشره کې دا حالت دی خاص کر د پښتنو چې کوم معاشره د په دې کې لور ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري زوی باندې خوشحالیږي که نه د زوی زیری چې وله ورکړي نو څومره خوشحاله شي چې باتور ځوان دی په کور کې پیدا شو او څومره خوشحاله شي او بیا ورباندې ډمتوب کوي جړاګان ورباندې ګډوي او میدان یې ګرم کړی او چې د لور زیری وله ورکړي نو په دې مخ باندې تور دا مخ یې داسې تور وګرځي دا زمونږ پښتنو کې نن سبا دا کار شته دی چې په لور په پیدایش باندې خفه کېږي او د زوی په پیدایش باندې دی خوشحالي او داسې شته دی په دې معاشره کې
او دا په جاهلیت کې مو نن سبا هم شته چې د کمې زنانه لونه ډېرې کېږي هلکانې نه نو دا خاون ورته وایي ځان ته دینداره وي خو دې ښځې ته بدبخته وایي وایي دا ښځه مې یاره ډېره بدبخته ښځه مې د تشي لونه راله راوړي او ډول هلکان نه راوړي نو و ظالمه ولې دا د دې په اختیار کې دي څه که د دې ښځې په اختیار کې وی دا بچي راوړل خو دې به هلکان پیدا کړی وی دا د چا په اختیار کې دا خو د الله په اختیار کې د دې غریبي پکې څومره او دا د عقل نه خالي او دا پستر ګړون دا سوچ نه کوي ځان ته چې که دا جینۍ نه وي او دا زنانه نه وي نو نن به زم په دې ځمکه باندې نه ځکه دی د چا نه پیدا دی خو د ښځې نه پیدا دی که نه صرف نر خو نه پیدا کړی خو که جینۍ نه وي ښځه نه وي نن به تم په دې ځمکه باندې نه وي موجود نو لور ته په سپک نظر باندې نه دي کته په میراث کې خو له څو کډو له حصه نه ورکوي وایي د لور حق لا په جایداد کې چا راوستی دی په میراث کې خو زوی خو ته په زوره باندې اخلي برېت ورته تاوی راته وایي پلار په وجني وایي که دې را نه که حلالومه دې پلار ته وایي خو لور غریبه خو کمزوري د هغې خو دا وس نشته که نه نو هغې له اډو له په میراث کې وله حصه وله نه ورکوي دا ټول ظلمونه دي زموږ د پښتو په معاشره کې او بیا خاص کرو داسې هم پکې کېږي چې د کمې زنانه لوڼی نو خاوند ناولګېسته وله طلاق ورکړي وایي ښه تا بیا لور راوړه وخي او ټاکۍ او ظلمونه ورباندې کوي ته به وایې که دا د دې ښځې په اختیار کې دي دا لوڼه او دا زامن راوړل او بعضې لا داسې کوي عجیبه نومونه وله کېدي د چا چې لوڼه ډېرې کېدي پخوا به دا کار ډېر کېده چې هلکان به یې نه و که نه و لوڼه به کېدي نو کله به وله نوم کېښوده ویلې بله نشته دا نوم به وله کېده بله نشته کله به وله نوم کېښوده بسمینا کله به ورته ویلې بسی او کله به وله نوم کېښوده واحده د دې ټولو دا معنی ده چې بد دا یوه ده که خیرې بله لور به نه پیدا کېږي ولې دا ستا د پلار جایداد دی څه هغې پسې به الله چې وله ښې ډېرې پیدا کړي بیا نو دا نومونه به یې موله په دې وجه ایښودل بله نشته او بسی او بسمینه او واحده وغیره چې به دا خیرې ده که خیرې بله به نه راځي دا د جاهلیت رواج دی زموږ په پښتنو کې رادننه شوی نو الله فرمایي په جاهلیت کې چې به د چا کره لور پیدا شو دومره خفګان به یې پکو چې مخ به یې تک تور شو دی به د غصې نه ډکو او چې څوک به ولې مبارکۍ له راته دی به ته پټېده بهر به نه راوته نو یا خو به د ځان سره دا لور ژوندۍ ساتله خو ډېر د ذلیلتوب ژوند به یې ورسره تېر او دې لور ته به یې ډېر په سپک نظر کتل او یا خو به یدسه فی التراب ژوندۍ په خاورو کې استخخه کړه او داسې واقعات ډېر زیات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو یو صحابي ورته خپله قیصه کوي د ایمان نه پسې ورته دا واقعه بیانوله ویل کله چې دور جاهلیتو نو دا صحابي ورته وویل زما په کور کې لور پیدا شوه نو ما دا اراده وکړه چې نن به خخومه ژوندۍ او سبا به خخوم دا وایي موږ به شرم ګڼه شرم چې ښه دا لور ده او زما په کور کې به راپېغله کېږي او بیا به دې پسې رشته راځي او بیا به بل ته واده کېږي دا به هغوی شرم ګڼو وای ما ویلې چې نن به خخوم او سبا به خخوم نن به خخوم سبا به خخوم په دې کې را باندې ورځې تېرې شي اوزګار ورته نه شوم دا جینۍ دومره غټه شوه چې زه یې وپېژندم ما ته به بیا چې اواز کوم ما ته به ویلې ای پلاره دا الفاظ به یې راته استعمالول خو زړه کې خو مې ورته اچولې وه و یو ورځ مې د مور نه پټه را روانه کړه ما وی چې نن خو دې نه پرېږدم نن به دې خخوم وایي چې پټه مې را روانه کړه را مې وسته او کنده مې وله ویسته او چې کله مې وله کنده ویستله او دا لور مې پکې ژوندۍ دې کندې ته ورغوزار کړه او چې دې کندې ته مې ژوندۍ ورغوزار کړه وایي دا لور راته د لاندې نه چغې وي چې ولې ما څه ظلم کړی چې ته ما ژوندۍ خښې په دې کنده کې نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم جړل ډېره سخته خبره ده چې ژوندۍ لوڼه په کندو کې خښول او په هغې د پاسه خاورې راچول دومره لوی جهالت او ظلم انتها وه داسې ظلمونه شوي دي د دې ښځو سره او د دې لوڼو سره
ژوندی به خلکو خښولي د دوی نه هغه فرعون هم ښه و دا هغه جاهلیت والا نه چې کم از کم هغوی خو به جینکۍ خو به یې ژوندی پرېښودلې که نه هلکان به یې وجل دومره جاهلیت و دې مشرکانو خلکو کې چې ژوندی لوڼه به یې خښولې او خاورې به یې ورباندې ورچولې نو الله فرمایي الا خبر شئ ساء ما یحکمون بد دی هغه څه چې دا خلک یې فیصلې کوي څه مطلب یعنی الله وایي دا خلک ماله لوڼه ثابتوي ما ته نسبت د جینکو کوي الله وایي دا ډېرې غلطې فیصلې دي چې دا خلک کوي سبحانه زه خو د هر قسم لوڼو د زامنو نه پاک یم ویجعلون او مقرر کړي دي دوی لما د هغه چا دپاره لا یعلمون چې نه پوهېږي نصیبا برخه مما د هغې نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته تالله قسم په الله لتسألن خامخا تپوس به وکړی شي ستاسو نه عما کنتم تفترون په باره د هغه قصو کې چې تاسو به دروغ جوړولي ویجعلون لله البنات مقرر کړي دي دوی الله لره لوڼه سبحانه پاک دی الله تعالی د هر قسم لوڼو زامنو نه ولهم ما یشتهون او وی دي دوی لره هغه څه چې دوی خوښوي واذا بشر هر کله چې به زیری ورکړی شو احدهم یو تن د دوی ته بالانثی په جینۍ سره زول وجهو نشیدی مخ د هغه مسودن تکتور وهو کظیم او د غصې نه ډک یتوارا من القوم ځان پټی د خلکو نه من سوء ما بشر به د وجې د ناکاره د هغه زیري نه چې ورکړی شوی دی دته ایمسکه علی هون یا به یې ساتله د ځان سره دغه جینۍ سره د ذلت نه ام یدسه فی التراب یا به یې ژوندی خښوله په خاورو کې الا خبر شئ ساء بد دی ما هغه یحکمون چې دوی فیصلې کوي